یو سړی وایي زما په کاروبار کې برکت نشته دی او زه ډېر زیات پریشان یم، مالی پریشان یم، په کور کې بیماری دي او ځنې په ما باندې رنګ په رنګ مصیبتونه راځي، د دغه مصیبتونو پریشانونه او مالی حالات مې ټیک نه دی، د دې نه د خلاصي دپاره درته یو وظیفه ښیم چې کله رمضان اعلان وشو او رویت هلال کمیټې یا زمونږ مسجد قاسم علي خان والا اعلان وکړ چې سبا روژه ده انشاءالله، نو د هغې د ماښام او د ماسخوتن ترمنځه ګنټه یوه نیمه ټایم چې دی په دې کې به تاسو یو پیره بس یو پیره چې کوم دی هغه به درود شریف ووایئ، بیا به 21 پیرې سوره قدر، کم یو 21 پیرې سوره قدر، کم یو صورت دی انا انزلناه فی لیلة القدر، دا به 21 پیرې ووایئ او بیا چې ورپسې اخره کې به بیا یو پیره درود شریف ووایئ، نو انشاءالله کتابونو دا لیکلي چې دا دونه مجربه وظیفه ده چې د روژې په لومبني ماښام باندې تر ماسخوتنه د دې په منځ کې وشي یو پیره درود شریف، په منځ کې 21 پیرې سوره قدر او بیا چې دی نو ورپسې اخره کې بیا درود شریف، نو وایي چې ستا څونه پریشانۍ پر روان کال کې الله به هغه ټولې ختمې کړي. نو موږ او تاسو غواړو کنه چې زموږ پریشانۍ ختم شي، څوک نه غواړي زما پریشانۍ او زما هر قسمه مسلې الله حل کړي، او په دې باندې ټوټل چې دی نو 10 منټه به لګي، ښه د 10 منټو نه بس سیوا په دې باندې هم نه لګي.